اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی سو د چات جی پی ټي له لارې مایکروسافټ اکسیل ته فرمولې جوړې کړو. یعنې له موږ سره نمبرونه دي، غواړو د هغو اوسط جوړ کړو، یعنې د اوسط یې پیدا کړو، خو نو موږ نه پوهېږو څنګه. نو موږ په دغه وخت کې کولی سو له چات جی پی ټي نه مرسته نو که چېرې واخلو. تاسې ګورئ ما سره لکه مثالا ما سره دومره ما پیسې ګټلې دي په 7 ورځو کې. اوله ورځ کې مې دومره ګټلې، دوم کې مې دومره، درېیم کې، څلورم کې تر 7مه پورې. نو زه اوس نه پوهېږم چې د دغو پیسو ایوریج څو ده. نو تاسې به چات جی پي ټي ته راځئ او په دغه ځای کې به خپل پرامپټ پیسټ کوئ. Write an Excel formula that calculate the average values from cell A to A7. نو که په دغه ځای کې لکه د ماسې لیکلی from A to A7 ځکه چې که چېرې موږ دلته په اکسل کې وګورو، وګوره A1 through A7 پورې، نو په دغه ځای کې به تاسې دغه لیکئ. نو چات جي پي ټي پوه شي چې تاسې په کوم ځای کې دغه معلومات لیکلي چې تاسې ایوریج پیدا کوئ. نو تاسې دغه خپل پرامپټ چې تاسې ولیکئ، نو تاسې به انټر وښئ. نو تاسې بس انټر وښئ، نو تاسو به دغه فرموله درکړي ده. نو دا به تاسې را کاپي کئ. دا مې را کاپي کړ، تاسې به مایکروسافټ اکسل ته راځئ او په دغه ځای کې په یو سیل کې به کلیک کوئ چې په هر ځای کې تاسې د دغو نمبرو ته اوسط یا ایوریج وښیي. نو په دغه ځای چې کلیک بیا به دغه ځای فرموله بار ته راځئ او په دغه ځای کې به هغه پیسټ کوئ، کوم چات جي پي ټي کې تاسې جوړ کړه فرموله، تاسې انټر وښئ. داسې څو د دې ایوریج ده. که چېرې تاسې نه منئ د کولی سئ هم سئ، لکه مساوي ایوریج قوس خلاص داسې لیک کړو، قوس بند انټر. د دوه دواړو فرق مابینځ کې څه فرق شته؟ هېڅ فرق پکې نشته، ځکه چې موږ لکه دغه چات جي پي ټي چې موږ د کوم فرموله چات جي پي ټي کې جوړه کړه، دغه فرموله صحیح ده، جواب یې صحیح ده، ځکه چې موږ په دغه ځای کې معلوم کړ، نو موږ خپله استعماله کړه، نو په دغه ځای کې صحیح موږ ته راکړه. یا لکه مثالا په دغه ځای کې تاسې سره 2 نمبرونه دي، لکه 2 نه دي، لکه مثالا ډېر دي چې تاسې نه شئ کولی جمع یې کړئ، که نه؟ نو دا نو تاسې به بیا چات جي پي ټي ته راځئ، خو په دغه ځای کې نو همدغه پرانټ به موږ را کاپي کړو، اسانه ده، ډېر وخت نه نیسي. نو دا موږ چې را کاپي کړو په دغه ځای کې دلته پیسټ کړو، په دغه ځای کې به تاسې به ایوریج نه لیکئ، ځکه چې موږ غواړو موږ ته د هغو نمبرو جمع پیدا کړي، اوسط خو یې نه. نو تاسې موږ به دلته ځای کې سم لیکو، منفي ضرب وي تقسیم وي، هغه به تاسې په دغه ځای کې لیکئ. بیا بس انټر وښئ، نو چات جي پي ټي به بیا تاسو ته یو فرموله درکړي، هغه به را کاپي کړئ، اکسل ته به راسئ او په یو سیل کې به کلیک کړئ. په دغه چې کلیک لکه هر ځای کې چې تاسې غواړئ تاسې د دغو نمبرو تا ته جمع وښئ، نو تاسې به لکه هغه سیل کې کلیک کوئ او فرموله بار ته به راځئ، په دغه کې به هغه پیسټ کوئ، انټر وښئ، موږ ته ګوره ده جمع کړل. که چېرې تاسې دا بیا نه منئ، تاسې وایي زه څنګه پوه شم چې دا چات جي پي ټي ما ته صحیح جواب راکړی ده، نو تاسې غواړئ معلوم کړئ، دلته په اخر کې کلیک کوئ، آلټ پلس دلته انټر. فرق یې څه ده؟ هېڅ فرق نه لري. نو چات جي پي ټي چې موږ ته کومه فرموله یې راته راکړه هغه صحیح وه، کوم مشکل پکې نه و. نو موږ زده کړو څنګه موږ کولی شو چات جي پي ټي له لارې نه فرمولې جوړې کړو. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ، تر څو هغوی هم ترېنه ګټه او پیدا واخلي. او که چېرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ، تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نه سي. والسلام.